ملګرو د ټول نه مخکې د نازي اقبال خبرې واورئ نو بیا پې خبرې کوو. نو دې ټایم کې زه په آسټرالیا کې یم او زه خبر شوم چې په پاکستان کې داسې حادثه شوې ده. نو زه ډېره زیاته خفه شوم او تاسو ته پته ده زه دلته کانسرټس له راغلی یم. ډېر زیات مصروفیات دي. ما غوښتل چې زه یوه ویډیو جوړه کړم د هغه خلکو دپاره چې د چا په کور کې د هغوی پلاران یا ورونه څوک هم شهیدان شوي دي. نو زه نازي اقبال هغې ټولو ته هم دا وایم چې ستاسو ټولو سره ستاسو په غم کې زه پوره شریکه یم. الله تعالی دې تاسو ټولو ته د زړه صبر درکړي. زما دعا ده چې الله دې تاسو نور نه خفه کوي او زمونږ په وطن او که هغه افغانستان دی که پاکستان دی چې چېرته هم زمونږ مسلمانان دي په ټولو دې الله تعالی خپل رحم وکړي. آمین. دغه ویډیو کومه چې تاسو وکته که ستاسو یاد وي پېښور کې چې کومه دماکه شوه د هغې نه پس خیبر پښتونخوا چې دا هغه ټوله په غم کې اخته ده. یو طرف ته احتجاجونه دي بل هغه غم چې کم دی هغه د پښتنو نه دی هېر او بل کم د هر دنیا که موږ هر سړی وګورو هغه په دې کې بھرپور شرکت کوي او د دې کم مذمت چې دی کم افسوس اظهار هغه پې خپل کوي. همدغسې د پښتو کومه سندرغاړې چې وه نازي اقبال هغه پې هم خپل کم رایې چې وه هغه پیش کړه او ډېر زیات مذمت افسوس یې وکړو چې آیا کوم چې نشانه کېږي وایي زموږ پښتانه هغه صرف او صرف په نشانه کېږي. غم چې وایي راځي زموږ پښتنو له راځي په بل ځای کې داسې غم رانغی خو که دماکه کېږي هغه که څه کېږي نو زموږ په پښتنو باندې کېږي. بل تاسو ته به دا هم یادوي د نن یو څو میاشتې مخکې نازي اقبال چې کومه حج د په سعودي عرب کې کم شو کېده د هغې نه چې کم انکار کړی و زموږ پښتنو هم د هغې ډېره زیاته ستاینه کړې وه. لکه یو ښه کار یې کړی چې په سعودي عرب یو پاکه ځمکه ده او په هغې کې داسې شو چې کوم دی هغه ارینج کول او بیا زموږ پښتانه کم مسلمانان خلک چې دي هغه هلته تلل. نو نازي اقبال دا هم ویل چې آیا زه د دې نه انکار کوم خو د بده مرغه که ستاسو یاد وي کله چې په پېښور کې دماکه وشوه نو زموږ د پښتنو داسې پنکاران چې هغه راپاڅېد او هلته د شو اعلان وکړو چې دې پېښور کې به د جمعې او داسې 2-3 ورځې ورکړي په دې باندې به شو کېږي. د هغې نه پس بیا ټول پښتانه راپاڅېده د هغې ډېر زیات مذمت وکړو چې آیا په خیبر پښتونخوا کې څه روان دي زموږ په پښتنو باندې څه تېرېږي او بل طرف ته په پېښور کې داسې شو کېږي نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده. نو بیا چې کوم دی هرباز خان راپاڅېد او ویډیو هم موږ تاسو سره شریک کړی وي هغه راپاڅېد او هغه کومه شو چې وه کوم چې کېده هغه یې کینسل کړه. ویې ویل چې آیا موږ د پښتنو سره هغه ولاړ یو زموږ غم چې کوم دی وایي هغه یو غم دی او وایي موږ داسې نشو کولی چې نن سبا پښتنو کې کم غم شوی دی موږ پکې شوګانې وکړو. هغه شو چې دا هغه بیا کینسل شوه. هیله لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ ویډیو در سره مخکې هم شیر کړئ نور خلکو ته هم دا پیغام او دا میسج هغه ورسي. انشاءالله بله ویډیو کې به میلاویږو د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.